د وحدت نیوز درنو کتونکو د پاکستان او د نیوزیلینډ ترمنځ اهم سیمی فاینل میچ چې دی په T20 ورلډ کپ کې هغه روان دی. نیوزیلینډ دا وخت بیټینګ کوي او پاکستان بالینګ کوي. د پیښور کرکټ مینوالو نه به د دغه دلچسپ میچ په حواله باندې پوښتنې کوو چې هغوی څه وایي د دغه مهم میچ په حواله. نو راځئ چې د کرکټ مینوالو نه پوښتنې وکړو. هغه سمه دی انشاءالله پاکستان به ګټي. ټیم دومره خو سخت هم نه دی. پاکستان دوه برابر ټیم دی. انشاءالله پاکستان به ګټي. نو مونږ وایو چې ټارګټ خو چې څومره ډېر ورکړي نو ښه دی، خو کم از کم چې د 180 هوشا ټارګټ خو چې نو د نیوزیلینډ د بیلات نښه به ډېره زیاته شي. انشاءاللہ بس نسیم جونیئر بھی ہے، اچھا بالنگ کر سکتا ہے. شہنشاہ آفریدی ہے، اچھے کم بیک کرتا ہے. عارف روف ہے، اچھے کم بیک کرتا ہے. انشاءاللہ 150 تک ان لوگوں کو پکڑے گا. ہمارے خیال میں ہمارا تو دعا ہے تو پاکستان جیتے. وہ اس نے 150 بنایا، پھر تو سمجھو اس کا فیلڈنگ ٹائٹ ہے، بالنگ ٹائٹ ہے. اس لحاظ سے پاکستان کو ان لوگوں کو 120 تک لے جانا چاہیے. اس سے پاکستان جیتے گا. او انشاءالله زمونږ توکل دی بابر اعظم چې کومه خواري کړې ده، ټول څومره ټیم چې دی ټولو خواري کړې ده. خو انشاءالله دا شی د پاکستان په کار دی، د بل ټیم نه په کار. ولې چې یو مسلمان ملک دی، پاکستانیان دی، ټول پکې مسلمانان دي، خو کپ هم د پاکستان په کار دی، د بل نه په کار. ولې یو سړی خواري کوي، مونځ 2-10 کوي، 15 وخته په جالماز پراته وي او دونه محنت یې کوي. هندوانو سره وجنګېده، کافرانو سره وجنګېده، دا یو مسلمان ورته ولاړ دی، وروسته کېږي ترې نه. انشاءالله دا کپ د مسلمان دی، ګټي به انشاءالله. د وحدت نیوز درنو کتونکو د پیښور پکچر هاوس سینما کې دا تاسو وینئ چې دلته کې نن د فلم په ځای باندې د پاکستان او نیوزیلینډ ترمنځ چې کوم سیمی فاینل میچ روان دی هغه ښودلی شي. په هر بال باندې دلته کې د کرکټ مینوال چغې سوري وباسي. د دې تمه ده چې نننی میچ به د پاکستان د ښه بالینګ نه وروسته د ښه بیټینګ په وجه به نن پاکستان دغه میچ وګټي. د کیمرمین منصور فراق سره حضرت یوسف، وحدت نیوز، پیښور.